شیرا چې زه کافر نه یم الله منمه زه کافر نه یم الله منمه د رب حکمونه مې د زړه نه خوښ دي څلور کتابه دي خو یو زمونږ دی ټول کتابونه مې د زړه نه خوښ دي څلور کتابه دي خو یو زمونږ دی ټول کتابونه مې د زړه نه خوښ دي د شپې په 2 بجې مې نیغ راپاڅوي د چا حکمونه مې ډیر محترم ښاغلی ضمیر خان ضمیر صاحب د ستاسو په درون استقبال کې بلنه ورکوم چې راشي او د ټولو میلمنو مسافرو ته ښایسته شعرونه ډالۍ کړي ستاسو په درون استقبال کې ضمیر خان ضمیر صاحب بس انشاءالله ضمیر صاحب د نور بعد هم د پروګرام لږه غونډې سپا دی راوګو ټول کې دوی لري زین دي تعدیل زی تاسو خپل کلام څومره دی پیش کړو هغه په خپل باندې پروګرام کې خپل نور نه په خپل ځای باندې راسي شیرونو کم نه بس ترنم مرانه خراب دی یو څو شیرونو چې د بل وطن د انتظار د خدای وساته د مسافر د آزار دی خدای وساته کله چا مور مړ وی الله دې جنتونه ورکړي یا مور زما د زړه د پاره د خدای وساته بچیا نوم د ویزه ماخ خپل سبق پوره کا بچیا دلته کې د کار دی خدای وساته کلونه پرې د کلونه خوځوانی غر کوي الته د یو اختر د ساره د خدای وساته زمیرا زړه مې د یو زړه سره یو وخت شریکو نور د شریک د روزګار دی خدای وساته شیرا چې زه کافر نه یم الله منمه زه کافر نه یم الله منمه د رب حکمونه مې د زړه نه خوښ دي څلور کتابه دي خو یو زمونږ دی ټول کتابونه مې د زړه نه خوښ دي څلور کتابه دي خو یو زمونږ دی ټول کتابونه مې د زړه نه خوښ دي د شپې په 2 بجې مې نیغ راپاڅوي د چا حکمونه مې د زړه نه خوښ دي د جهنم نه بیخي کرکه کوم او جنتونه مې د زړه نه خوښ دي نن یو مفتي صاحب ویل و ضمیره دا ستا شعرونه مې د زړه نه خوښ دي چې بد قسمت یم شک مې په خپل ځان پیدا شي چې زه یار کم بیا یې 600 یاران پیدا شي بد قسمت یم شک مې په خپل ځان پیدا شي چې زه یار کم بیا یې 600 یاران پیدا شي او نه جي په دې دور کې خو شعر لیکل بیخي کوپر دی چې زه یې ووایم بیا یې وروسته شاعران پیدا شي او نه جي کشمیر آزادول څه دومره ګران خو نه دي چې 313 زاړه مسلمانان پیدا شي چې خوب پرېږده تعبیر ته ضرورت نشته سوال نه کوي فقیر ته ضرورت نشته کور کې د په خپل آبی ځان دم کبار مو زفیر ته ضرورت نشته کور کې د په خپل آبی ځان دم کبار مو زفیر ته ضرورت نشته نوم راته د دغه رقیب ماخله نور مړی دی خنزیر ته ضرورت نشته کله چې د شپږو بچو مور شوله نو بیا یې ویل ضمیر ته ضرورت نشته ترنم نشم کوم یو کو نو شمنه رور مې چور مکوا زور مکوا نه دی خزړې ادبار په نور مکوا نه دی ښا دا په هر سخته کې پکار راځي داس ګورای پرور مکوا نه دی ښا دا په هر سخته کې پکار راځي داس ګورای پرور مکوا نه دی ښا یا مور زما خو خلته نه غواړي غم دې انګور مکوا نه دی ښا چې د یارانې دور دوران کې خو د ښه خوښه وه هغه تور سره دی د کور شو اوس دې نه ده خوښه تا خو ویل چې زه په دې باندې د سر نه تېر یم خواره د یو بچنګي مور شوه اوس دې نه ده خوښه حاجي صاحب ته یې په ایمان ووایه تا به څه ویل حاجي صاحب اوس چې د انګور شوه اوس دې نه ده خوښه حاجي صاحب ته یې په ایمان ووایه تا به څه ویل حاجي صاحب اوس چې د انګور شو اوس دې نه ده خوښه او که زوی دې ښکلی دی هغه هم څه بدرنګه نه ده د هر سړي خوله کې پیغور شوه اوس دې نه ده خوښه چې د
خوش قسمتو سره یار ملګری کېږي زما سره اکثر دشمن په لار ملګری کېږي یہ ملا صاحب وایه له دې خوب تعبیر مې څه دی زما سره د شپې په خوب کې مار ملګری کېږي په ما پسې د وچو غرونو کاڼي را پرېوځي دا څوک دی چې زما سره په جار ملګری کېږي چې د چا بچو د چا انګور له زندګي تباه کړي دشمني څه د خو ټول کور له زندګي تباه کړي خدایا دغه یو عذاب د پښتنو نه لرکه په یو ګړو په کنال ځمکه باندې رور له زندګي تباه کړي په ماشوموالي رشتې مه کوئ خدای ته ګورئ رونه د ګل په شانتې خور له زندګي تباه کړي دا بعضې زوی خو چې د سره پیدا شوی نه وي مړه خدای به پلار او مور له زندګي تباه کړي چې اول تبلیغ ورته پکار دی که یوه نه مني پس د هغې نه کافران وجنه جنت ته به ځې اول تبلیغ ورته پکار دی که یوه نه مني پس د هغې نه کافران وجنه جنت ته به ځې چې خودکشي خدای حرامه کړه نو یه ظالمه دا تا ته چا ویلي چې ځان وجنه جنت ته به ځې دا قرآن نه دی ویلي دا چېرته شیطان ویلي چې په مکتب کې ماشومان وجنه جنت ته به ځې د هغې چغې او سورې له تا نه څنګ هېرېدې د یوې مور د زړه ارمان وجنه جنت ته به ځې زه د جهاد خلاف نه یم خو یا امیر صاحب نو ته حکمونه د قرآن وجنه جنت ته به ځې مړه ښکاره پته یې داره دلته راشه که نه په پاکستان کې ضمیر خان وجنه جنت ته به ځې